السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم او په دغه تمه په دغه هیله چې ټول مینهوال به ورغو جوړ وي او د ژوند نه به مزې اخلي. مینهوالو دغه یو نوی غزل دی، زړه مې غوښتو چې ټولو مینهوالو سره شریک کړم. غزل صدا څرنګه دی وي چې تا پسې درځمه نو توبه رانه ماتېږي، چې تا پسې درځمه نو توبه رانه ماتېږي، توبه رانه ماتېږي، خو م روژه رانه ماتېږي. او دا ستا په راتلو سم مې هیبت وخت زه اوتر شم، په ځان باندې پوه نه شم سجده رانه ماتېږي. دا ستا په راتلو سم مې هیبت وخت زه اوتر شم او په ځان باندې پوه نه شم سجده رانه ماتېږي. او خیرات دا کیدې پکې راواچوه زاهده په سرور کې شنه پیاله رانه ماتېږي. او محبوبه چې د جنګ په لومبني صف کې ولاړ یم، محبوبه چې د جنگ په لومبني صف کې ولاړ یم، چې ته راسره نه یې نو جذبه رانه ماتېږي. دغه نور د غزل څو شعرونه دي چې جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې، جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې، رڼا به درله راوړم د روڼ سحر نه مخکې. او دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي هېڅ څه نه و پیدا، اشنا دا ستا به شر نه مخکې. او په دغه مات منګي پسې به ځمه خو تر کمې، په دغه مات منګي پسې به ځمه خو تر کمې، دنیا خو نوره نشته دی د برګودر نه مخکې. او په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې، په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې. او یو ټال او بله بیره راته یاد دی محبوب جانه، محبوبه ماشومتوب نشته د دې منظر نه مخکې. ډېره زیاته مننه، کوم ځای کې چې اوسئ خال آباد اوسئ. والسلام.